السلام علیکم د افغان واس چینل لیدونکو اوریدونکو نن موږ راغلي د خوست ولایت ځاځی میدان ولسوالۍ ته چې دلته ډېرې ښکلې په زړه پورې منظرې لري او ډېر د لرې لرې ځای نه خلک ورته راځي تفریحي ځایونه لري چکر دپاره راځي خصوصا په اخترونو کې ځوان نسل همدغه ځای ته راځي ځکه چې همدغه ولسوالي د امن ولسوالي په نام یادیږي دلته سل په سله امن دی کوم داسې خطر نه لري راځئ چې همدغه ځوانانو نه یې وپوښتو د همدغه ځایونو اوسېدونکي دي چې همدغو نه یې وپوښتو چې دوی معلومات راکړي چې څنګه امن دی دلته او څومره ښایسته ښایسته نور ځایونه لري دلته موږ سره بادشاه په نام یو ځوان دی چې همدغه نه پوښتنه کوو بادشاه څنګه یې جوړې پخیر یې شکر دی وروره که د افغان واس چینل لیدونکو ته یو معلومات ورکړي چې همدغه ساحه کوم ښایسته ځایونه لري او امن څنګه دی که یې دغه په ماته ستا کله معلومات راکړي بس ټولو نه والا خو ستاسو د چینل لیدونکو اوریدونکو ته ټولو ته احترامات سلامونه وړاندې کوم مننه ژوندی دی دغه ولسوالي چې کومه دی ځاځی میدان په نوم چې یادېږي دا په ټول افغانستان کې ډېره ښکلې د امن ولسوالي دی دا الټیموسول مونږ اوم چې کوم دي که نه ټوله د حکومت سره همکوره یو چې کوم باونډري طرف نه دغو سرونه په مونږ بریدونه کېږي د پوځ جګړو نه داسې بله طرف نه کومه طرف نه چې په مونږ برود وشي مسول د حکومت سره مونږ همکاره ووځو د حکومت نه مونږ مخته ځونونه رسوو او خپلې خپلې تفریحي ځونه لرو لکه مسول دغه ساحه چې ورته خپلې ښکلې ساحې منظري دي او دا ویلې مسول داسې سیلاني ځونه مونږ لرو نو ولسوالي الحمدلله مونږ خپلې په امن کې ولسوالي دی خدای دې په ټول افغانستان کې امن مننه ژوندی دې بادشاه وروره دا د پاکستان سرحد سره څومره سرحد لري چې دا ولسوالي څومره موږ سرحد ته نږدې یو تقریبا موږ تاسې اوس د سرحد نه لکه ځاځی میدان ولسوالۍ چې کومه ده یا سرحد نه لکه موږ تاسې دلته چې راغلي یو تقریبا داسې د 9 کیلومترو په ساحه کې موږ تاسې یو د پاکستان سره د موږ د ځاځی میدان سرحد چې کوم دی لکه یا نه اوس موږ تاسې داخل د افغانستان طرف وصول په درمیان کې موږ تاسې 9 کیلومتره مسافه ده بلکل ژوندی دی د افغان واس چینل اورېدونکو موږ چې ځاځی میدان ولسوالۍ ته راغلو دلته د ځاځی میدان ولسوالۍ کوم ځوانان چې دي همدغه د پکولونو ډېر شوق لري چې ما خپله هم نن پکول په سر کړی دی یو ټوپۍ ده د تاریخي یو هغه لري نو هغه یې ځاځی میدان په ځوانانو کې مې ځان شامل کړی